غزني 203 قلي اردو په اندړو ولسوالۍ کې د عملیاتو له پیل خبر ورکړ. حکومت پلوه ځواکونو د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د خپلو عملیاتو له پیل خبر ورکړ. د 203 تندر قلي اردو ویان ایمل مومند وایي چې یادو ځواکونو دغه عملیات نن پنجشنبې د غزني اندړو ولسوالۍ په سلطان باغ، سردي بند، رشید خیلو، سردار کلا او عبدالوال سیمو کې پیل کړي دي. مومند همداراز زیاتوي پیل شویو عملیاتو کې تر دا مهاله 6 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې نظامي کمیسیون خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې هر وخت باید د خپل ځان او ملت دفاع ته چمتو اوسئ.